سره ووشل اختر دی وساس ولم بیخي شکر دی بس د خدای فضل دی خان صاحب څمک څه کوې وعلیکم السلام د کومې خوا رالې خان صاحب کلکینان دروازې ګرده سره تړلي دي د کومې خوا رالې خان صاحب د لارې څخه دغه لاره ده دلته چوکیدار ولاړ دروازې څخه رالم څنګه راغلی خان صاحب په ګرد اختر کې مې د غوښې ګوله نه ده کړې خوند مې هم نه دی کتلی نو چې رابلم خان صاحب توضیحات لري خان صاحب توضیحات لري ولا و توضیحاتونه دا شان خو بیخي ډېر و بس نو برمال را بس په اختر کې ورته راسم یو کومک راسره وکړه دغه د کومک خو به در سره وکړم کومک خو موږ د هر چا سره کوو د هر خوار غریب سره کومک کوو خان صاحب خو دغه د موږ ځینې اصول لرو ځینې شرطونه لرو نه نو که په دې باندې راځي نو بس بسم الله وکړه څه چې مو راسره دي هغه به درسره درک خان صاحب ستا هر شرط څه منم ستا هر شرط څه منم کومک راسره وکړه اولادونه مې وږي دي دغه دی بس نو زه چې کومک در کوم زه به عکاسي درسره شروع کړم نو بیا به کوم شیان چې دي هغه به درکړم او ته داسې وکړه چې په دا ویډیو کې ښه نارې که نه غلبل یې که ورته خوار یم مسکین یم غریب یم شی نه لرم دا د پلانه د بستانه د خان صاحب الله چې څونه په ظاهر انداز سره ورسه هغونه معنه ګټه کوي نه هم تا ته څه ګټه دی شی در رسېږي او موږ بس دغه کاروبار دی نو خو بل کاروبار نه لرو موږ هم دغه ته ناست یو خان صاحب دا څه وایه عکاسي مه راسه کوه خان صاحب زه ځوان یم باید زه داسې درته رانسم چاته مې نه دي ویلي بیخي بده ده ماته خان صاحب عکاسي مه راسه شی غواړې که یا دغه زموږ هغه لومړنی بس هغه اصول دي هغه شرط دی چې دا ونیسو نو نه کېږي هېڅ امکان نه لري فیسبوک یوټیوب خو بیا نه نشرې خان صاحب خو دا خو نو ګرد هغه کیسه ده نو دا چې خلک ونه ویني نو دا کله خان صاحب زه دوست لرم دښمن لرم بیخي ځوان یم نو دا بیخي بده ده ماته پیغور دی چې زه بغارې وم ژاړم دلته دلته ته زما څه عکاسي کوې ګوره دا نو خوند کوي دا شی غواړې که یا ماته داسې واره نه کړي ماته دغه رقم واره کړي چې بس زه ستاسو عکاسي وکړم سمه ده هغه شی هم درکړم بله ته خپل شی ستا د شي سره به کار یم ته نور څه کوې عکاسي او دغه دا بیا ماته ښه به درک کړي ماته ښه ګټه کوي نو زه به کیمره دغه کړم وده ته نیکې داسې ژاړه ښه داسې دغه چلونه څه کوم خلاص یو شی به م کور ته یوسم هر څه به سم شي بس دلته راسه رانږدې شه دا د ګرانو دوستانو دغه خیرات چې دی بس خدای دې قبول کړي دا به دغه ځوان ته ورکړو ونیسه ځوانه دا څه شي دی دا څه شي دی ما چې ورته به نو اوس څنګه کومک راسره وکړې خاندي نو مې په ټریلر کې نه وړل کېږي دی ماته بادرنګ راکوي دی ماته رومیان هغه هم یو واخه خدای دې خیر راکړي دا هم ډېرو خلکو ته نه رسېږي واخه دا هم ډېر شیان دي لاړ دا خپله دا یو زه نه غواړم دا د خپله لاړ شه موږ څونه سړی دی چې غواړم مې غواړه عجبه سړی دی